د نړیوال شعر او ریز جام نیمه پایلوبه. پخوانیو ولسمشرانو د افغان اتلانو بریا ستایلي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. پخوانیو ولسمشرانو محمد اشرف غني او حمید کرزي شل اوریز نړیوال جام نیمه پایلوبې ته د افغان کرکټ ملي لوبډلې د وتلو مبارکي ویلي. مخکینی ولسمشر محمد اشرف غني لیکلي، ستاسې خواري او هڅې د افغان د ولس د ویاړ لامل ګرځېدلی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزي هم هیوادوالو او افغان لوبغاړو ته مبارکي ویلي. ښاغلي کرزي په راتلونکو لوبو کې افغان اتلانو ته د بریاو هیله څرګنده کړې. ولسمشر غني په نړیوال شل اوریز جام سیالیو کې بنګلادیش ته لوبډلې ته د ماتې ورکولو او نیمه پایلوبې ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د رسېدو مبارکي ویله. ولسمشر غني په خپل ایکس ادرس لیکلي، نیمه پایلوبې ته د رسېدو لپاره د ملي لوبډلې دغه پام وړ لاسته راوړنه مبارک دې وي. ستاسو په قربانیو او هڅو زموږ ملت ویاړي. په راتلونکي مرحله کې هم بریالی اوسئ. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.